د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست له ټولو اداري کارکوونکو ازموینه واخیسته. د پنجشنبې په ورځ چې د روان 1444 هجري قمري کال د شعبان میاشتې له 2 نیټې سره برابره ده، د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست د یاد ادارې له ټولو کارکوونکو دیني ازموینه واخیسته. د ازموینې په پیل کې د سترې محکمې د دعوت او ارشاد رئیس محترم حافظ مولوي عبدالعزیز صاحب د دیني علومو د زده کړې د اهمیت او لازمیت په اړه اصلاحي بیان وکړ. نوموړي ټولو کارکوونکو ته وویل د دیني علومو زده کړه په هر مسلمان فرض ده. چا چې څومره استعداد دا اول صنف دی، د دې مابعد دویم صنف بیا چې جوړېږي، بیا دریم چې جوړېږي، بیا بیا به الحمدلله یو داسې زمانه راسي چې زموږ کارمندان به ټوله علما وي انشاءالله. دعوت او ارشاد ریاست به له ابتدا تر لوړې کچې د سترې محکمې کارکوونکو ته دیني علوم ورزده کوي. محترم حافظ مولوي عبدالعزیز صاحب ډاډ ورکړ چې د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست د منظم تدریس په نتیجه کې به یوه ورځ ټول کارکوونکي تر ډېره اندازې په دیني علومو پوه وي. ورپسې د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست محترم مدرس مفتي ضیاءالحق صاحب د ازموینې ګډونوالو ته د ازموینې په اړه بشپړه لارښوونه او رهنمایي وکړه. ویې ویل نننۍ ازموینه ډېره اسانه ده، په ارام فکر پوښتنې حل کړئ. باید وویل شي چې د سترې محکمې اړوند د دعوت او ارشاد ریاست د خپل پلان له مخې په اونۍ کې د 2 ورځې اصلاحي بیانونو سربیره د سترې محکمې د مرکزي ریاستونو ټولو کارکوونکو ته د دیني علومو تدریس هم کوي.